بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یاسر ټیکنیکل اپډیټ چینل نه یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو دوستانو، نن به تاسو ته هغه طریقه در وښایم آیا تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل فیسبوک کې دغه رقم طریقه وکړئ. نو بیا به ستاسو آی ډي هېڅکله څوک نشي بلاک کولی، یعنې څوک بیا په خپل موبایل کې بیا یې نشي راکولا وهلی. نو ډېره زړه پورې طریقه ده، ویډیو ضرور وګورئ. او که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د ټول نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اوپن کړئ. کله چې تاسو فیسبوک اوپن کړو نو په دې کې به تاسو ته په دې سیټ کې 3 ډاټس راشي، په دې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به په دې خپل پروفایل کلیک وکړئ. کله چې تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړو نو دلته به لږ ښکته راشي، په ایډیټ پبلک ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ پبلک ډیټیلز باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو راشي په ایډیټ یور اباوټ انفو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته خپل کنیکټ انفو نمبر هم راوړئ. بیا به میل خپل سړی تا چې کوم پیدایش ورکړی هغه به هم راوړئ. دلته به تاسو ته غونډ کوم کسان چې سپورټر دي هغه به هم راوړئ. زه به اوس تاسو ته په دې نمبر کې هغه طریقه در وښایم چې تاسو څنګه کولی شئ. نو تاسو په دې ایډیټ کوز تاسو په دې فیسبوک کې خپل نمبر پټ کړئ. نو تاسو په دې ایډیټ کلیک وکړئ. کله چې په ایډیټ کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته راشي، دلته تاسو ته خپل نمبر راواخلو. نو اوس به تاسو دا نمبر پټ کړئ چې صرف تاسو ته ښکاري او ستاسو ملګرو ته نه ښکاري. نو تاسو په کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو په اونلی می ما ودرولی، نو تاسو به په اونلی می باندې ټیک کړئ. اونلی می باندې بیا به تاسو نمبر چاته نه ښکاري نو تاسو په اونلی می باندې کلیک وکړئ. په فرینډ چې کلیک وکړئ بیا ستاسو نمبر فرینډ دوستانو ته ښکاري. نو په اونلی می ودروئ. ښه دا خو تاسو په اونلی می ودرو. په تاسو دلته راشئ په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. چې کله په ایډیټ کلیک وکړو نو دلته به اوس د ډیټ اف برث دی، دا به اوس پرنټ او زما ښکاري، دا ته یې هم پټو. نو تاسو په دې اونلی می باندې کلیک وکړئ. زه هم اونلی می باندې ما ودرو. ښه بیا دلته ګینډر ښه دی خو سړی وایي، نو تاسو اوس دلته ورکئ. په دې به هم دلته پټ کئ، اونلی می به ودروئ. او لینګویج به هم اونلی می ودروئ. یعنې تاسو به غونډ آپشن په اونلی می ودروئ. غونډ به اونلی می ودروئ. بیا په دې سیو کلیک وکړئ. کله تاسو په سیو کلیک وکړو نو ستاسو نمبر به پټ شي، یعنې ستاسو نمبر به بیا چاته په بل فیسبوک کې نه ښکاري. نو ډېره زړه پورې طریقه ده. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل ضرور سبسکرایب کړئ. اوس تر بله ویډیو پورې مانه راکړئ. یاسر شاله اجازت، د الله په امان.